لخبلا بخت چاوت فریاد لخبلا بخت چاوت فریاد لخبلا بخت چاوت فریاد لخبلا کله کله د یو انسان غږ د وخت له دیوالونو هم اوړي. کله کله یو هنرمند داسې سورونه جوړ کړي چې نسلونه پرې راستر شي. خو د افسوس خبره دا ده چې ډیر وخت هماغه خلک هیر شي چې د یو قام کلتور ژوندی ساتلی وي. نن به تاسو د پښتو موسیقۍ د هغه ستر استاد قصه واورئ چې د سلګونو سندرو، فلمونو او هنرمندانو تر شا ولاړو، خو د ژوند وروستۍ شېبې په یوازیتوب، غم او بېوسۍ کې تېرې شوي. دا د پښتو موسیقۍ د بابا استاد رفیق شینواري کیسه ده. پښتو موسیقۍ د تاریخ په اوږدو کې د ډېرو سترو هنرمندانو کور پاتې شوی، خو په دغه ستورو کې یو نوم داسې هم شته چې د نیمې پیړۍ له تېرېدو وروسته لا هم د سرونو انګازې د خلکو په زړونو کې ژوندی دي. دا نوم د استاد رفیق شینواري دی. هغه هنرمند چې یوازې سندرغاړی نه و، بلکې موسیقار، کمپوزر، استاد او د پښتو قوالۍ یو ستر لارښود هم و. استاد رفیق شینواري په کال 1906 کې په پېښور کې وزېږېد. د هغه کورنۍ د ننګرهار د شینوارو له درنې او باعزته کورنۍ سره تړاو درلود. د پلار نوم یې عبدالصمد خان شینواري و، خو د ژوند سختۍ ډېر زر د هغه دروازه وټکوله. کله چې د هغه عمر یوازې 14 کاله و، پلار یې له دنیا سترګې پټې کړې. د پلار له مړینې وروسته مور یې هغه د هغه وخت مشهور روحاني شخصیت پیر عبدالستار شاه بینوا چې د باچا جان په نوم مشهور و، هغه ته وسپاره. همدلته د هغه د ژوند نوی باب پیل شو. باچا جان هغه د پښتو ادب د ستر شخصیت حمزه شینواري تر سرپرستۍ لاندې ورک. د حمزه بابا تر سوري لاندې رفیق شینواري یوازې د لیک لوست زده کړه ونه کړه، بلکې د ادب، تصوف او هنر له رنګونو سره هم آشنا شو. همدغه دوره وه چې د هغه زړه د موسیقۍ او قوالۍ له نړۍ سره وتړل شو. او زپتا شدای مایا تچ یاد چای تچ ماتوای چې پچاوا دې شدای. هغه د قوالۍ هنر ته مخه کړه او په ډېر لږ وخت کې دومره شهرت ترلاسه کړ چې د سیمې خلک به د هغه د اواز اورېدو ته په شوق راټولېدل. د موسیقۍ د زده کړو وروسته هغه د باچا جان په دربار کې تر ټولو مشهور قوال په توګه وپېژندل شو. بیا هغه ورځ هم راورسېده چې د هغه استعداد د ریډیو پاکستان پېښور تر دروازې ورسېد. په کال 1961 کې رفیق شینواري ریډیو پاکستان پېښور ته وبلل شو. دلته یې نه یوازې په سلګونو سندرې وویلې، بلکې د سلګونو سندرو لپاره یې سورونه او طرزونه هم جوړ کړل. تر کوم حده پورې چې د فن تعلق دی، نو زه به دا خبرو کوم چې رفیق شینواري واحد سړی دی چې هغه په خپله باندې په کوم ساز باندې نه پوهېدو، خو د ساز په ژبو پوهېدو. دا ډېر ګران کار دی چې ته د ساز په ژبه پوهېږي خو په ساز په خپله نه پوهېږي. ما ته ښه یاد دي چې کله موږ د یو سندرې یا د یو غزل طرز جوړاو، نو رفیق بابا به چې و، نو هغه به غزل واغستو، هغه ټکو ته به یې وکتل، هغه لفظونو ته به یې وکتل، لږ ساعت دپاره به هغه خاموش شو. داسې به کېدل لکه چې په هغه باندې څه الهام کېږي. هغه به دغه لفظونو سره لوبې کولې، د ځان سره به ګونډېدو. د هغې نه پس به یو داسې آهنګ راووتو چې تاسو باور کوئ چې زه به بیخي حیران شوم چې دا د کم طرفه دا طرز راغی، د کم ځای نه دا راغی. هغه کم داسې نه دي چې هغه په خپله ګینې باجې ته ناست دی یا کم ساز یې غږولی دی بیا یو طرز جوړ کړی دی. معجزاتي کار دی دا. بل کم هنرمند یا بل کم موسیقار د دې سوچ نشي کولی. د هغه کمپوزونو دومره ځانګړی رنګ درلود چې ډېر زر یې ځان د یو ستر موسیقار په توګه ثابت کړ. دا هغه وخت و چې د پښتو فلم نړۍ د خپل عروج په پړاو کې وه. فلم جوړونکو د رفیق شینواري استعداد ته پام وکړ
او د فلمونو د موسیقۍ د کمپوز غوښتنې درې پیل کړې. له ډېر غور او فکر وروسته هغه د پښتو مشهور فلم دره خیبر لپاره موسیقي ترتیب کړه او همدلته یې جادو وکړ. دا سندره او د دې سندرې په څیر نورو سندرو نه یوازې فلم ته شهرت ورک بلکې د سندرغاړي خیال محمد نوم یې هم د پښتو موسیقۍ تر لوړو ورسو. له دې وروسته د پښتو فلم نړۍ د هغه له سرونو ډکه شوه. دیدن، دهقان، غازی کاکا، ټوپک زما قانون، خانه بدوش، باغی، اوربل، د پښتون توره او لسګونه نور فلمونه د هغه د موسیقۍ شاهدان دي. ویل کېږي چې د پښتو سینما د زرینې دورې ډېرې بریاوې د استاد رفیق شینواري د سرونو له برکته دي. خو د هغه تر ټولو ستره لاسته راوړنه یوازې فلمونه نه و، هغه یو استاد و. د پښتو موسیقۍ ستر نومونه لکه خیال محمد، هدایت الله، ګلنار بیگم، ماجبین قزلباش، معشوق سلطان او کشور سلطان د هغه د هنري روزنې برخمن شوي دي. بحیثیت موسیقار چې کوم دی نو هغه خو یو دا دی زمونږ د هندوستان لکه ډېر یو نوموړی موسیقار و لاهور کې لکه سربز صاحب شو، خواجه خورشید انور. پښتو کې زمونږ دغه یو شخصیت و چې هغوی د پښتو چې کوم ولسي رنګ دی زمونږ د موسیقۍ کې هغه راغستی دی او غزل ته هغه رنګ ورکړی دی. دا یو ډېر غټ کار هغوی کړی دی چې عوامو ته غزل په دغه طریقه رسولی دی چې ولسي رنګ یې ورکړی نو عوامو هغه قبول کړی دی. غټه خبره چې کوم زه کول غواړم چونکې دوی به سترشاه باچا سره ډېر زیات نږدې پاتې کېدل. نو سترشاه باچا زه ته به دربار ته به د هغه وخت هندوستان پاکستان یو ملک و هند یو، نو هغوی به هلته نه به ډېر غټ غټ قوالان او کلاسیکل قوالان چې هغوی کلاسیکل موسیقي د هغوی هم هغوی یاده وه، قوالي چې کوم پخوا مخکې به وه او اوس هم نسل شکل کې پاتې ده. هغه کسان به راتلل، هغه قوالان چې هغه کلاسیکل قوالان وو او کلاسیکي قوالي به کوله او ابن خسرو کلامونه به ویل. د هغوی راګونه کې چې کوم هغوی راګونو کې کوم قوالان جوړ کړي وي هغه به ویلي. دلته دوی هغه اورېدلی وو د ماشوموالي نه د بچپن نه تر ځوانۍ پورې. نو هغه رنګ او هغه هنګ چې کوم دی هغه دوی په دغه کې هغه یوازې سندرې نه جوړولې بلکې هنرمندان یې جوړول. د حمزه شینواري شعرونو او غزلونو ته یې داسې روح ورک چې هغه د پښتو موسیقۍ تر ټولو لوړو پوړو ته ورسول. د هغه په سندرو کې د تصوف، مینې، درد او روحانیت رنګ دومره جوړو چې اوریدونکي بې اختیاره د احساساتو نړۍ ته بیایي. همدا وجه ده چې نن هم د هغه قوالۍ او سندرې د موسیقۍ مینوال په ځانګړي شوق اوري. خو د شهرت تر شا یو دردناک ژوند هم پروت وي. استاد رفیق شینواري یو واده کړی او 2 زامن او 4 لوڼه یې درلودې. خو په کال 1982 کې د هغه مشر زوی غلام علي د یوې ناڅاپي پیښې له امله وفات شو. دا پیښه د استاد په زړه داسې دروند ګزارو چې د ژوند تر پایه یې اغېزې ورسره پاتې شوې. ملګري وایي چې له دې پیښې وروسته به هغه اکثره وخت غمجن او په فکرونو کې ډوب. د همدې دورې سندرې هم د درد، سوز او ګداز ژوندی انځور وړاندې کوي. د ژوند وروستي کلونه یې لا پسې ستونزمن شو. هغه چې یو وخت د پښتو موسیقۍ نړۍ روښانه کړې وه ورو ورو د خلکو له نظره لرې شو. د روزګار لپاره یوازې ریډیو پاکستان ته محدود شو او نور وخت به د باچا جان د دربار په ګوښه فضا کې تیرولو. هغه ستر استاد چې سلګونه هنرمندان یې روزلي د ژوند وروستۍ شیبې په یوازیتوب کې سبا کولی. بالاخر د 1991 کال د جنورۍ په 19 نیټه د پښتو موسیقۍ دغه ستر باب وتړل شو. استاد رفیق شینواري له دې نړۍ سترګې پټې کړې او د باچا جان د دربار په احاطه کې خاورو ته وسپارل شو. خو د هغه له مړینې وروسته د کورنۍ کړاوونه لا زیات شول. د هغه یو زوی ځان وژنه وکړه. لوڼه او مېرمنې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شو او د مرستې لپاره هیڅ یو لاس ور ونه غځېد. هغه داسې انسان و چې په دنیا کې د هغې په شان خوی خصلت والا دنیا کې شته یې نه دی.
ګوره دا خلک ښځې ووایي وټاکئ نه داسې نه دي ویل چې دې ځای نه خواته شه انډیا له به تلو خواجه غریب نواز ستار شاه باچا سره ښه د دنیا پیرزونې په مونږه کړي دي داسې خبره ده چې هغې په خپلو پرزو ټولو کوله او ګیله خو ورته ډېره ده زوی چې موږ سره خو دې مرسته وکړي موږ هم غریبانان خلک څوک پورې باندې خبره کوم پردی زوی به راځي سنډم دی او په درو او په درمن نو ګیله خو ځکه شته زوی خلک زه به تا نه ګیله وکړم نو بل نه خو نه شم کولی که خلک د خدای نه ګیله کوي او بیا د خپلو نه ګیله کوي پردو نه خو نه کوي که نه خو دوی په دې 100 کالو کې زمونږ پاڼه نه ده اړولې چې دا ښه دي که بد دي یو انسان چې د خپل ملک دپاره د قوم دپاره دومره خدمت وکړي بیا د هغې دا سیلی چې هېڅ څوک د دې دروازې نه رانغی چې دې ښځې بوډۍ خو موږ تپوس وکړه چې دا په کوم حال کې ده بیرته دې ټولو ته پته ده د ډېرو خلکو ته ټي وي ته چې د هغې زامن مړه دي د هغې نوسي یو شوی اکسیډنټ کې نوسی یې مړ شوی دی او بیا هم د هغوی د دې خبرې تپوس نه دی کړی نه دې دروازې له څوک راغلي هیچا خبر نه دی اخیستی دی حتی د هغه میرمن اشوري بیبي هم په 2021 کال کې د ډېرو سختو حالاتو له تېرېدو وروسته له دې نړۍ لاړه دا د هغه هنرمند برخلیک و چې ټول عمر د پښتو موسیقۍ لپاره قربانۍ ورکړې وي که څه هم استاد رفیق شینواري ته د ژوند په مهال د پاکستان ستر ملکي اعزاز پراید آف پرفارمنس ورکړل شو او نن هم د هغه په نوم ایوارډونه ورکول کیږي خو بیا هم دا پوښتنه ژوندی ده چې آیا موږ د خپلو اتلانو قدر په رښتیا کوو نن که سلګونه سندرغاړي موجود وي خو د رفیق شینواري په څیر هنرمند ډېر کم پیدا کیږي هغه غږ چې د تصوف درد او مینې رنګونه یې په ځان کې لرل نن هم د پښتو موسیقۍ د مینوالو په ذهنونو کې انګازې کوي او تر هغه چې د پښتو موسیقۍ نوم ژوندی وي د استاد رفیق شینواري نوم د هغه سرونه او د هغه د درد نه ډک غږ به هم ژوندی وي او د پښتو موسیقۍ په تاریخ کې بل رفیق بویه چې پیدا شي